او په پای کې د ټولنې لپاره تکلیف ګرځي. ځکه دا عمل د حسد، کینې، طمع او حرص د پیدا کېدو او زیاتېدو لامل ګرځي او ټولنه یو بل ته د دښمن او بدبین په طبقو باندې ویشي. نو موږ وینو چې په اول خیرات او ورکړې سره چې پکې اخلاص دی نفسونه پاکیږي او ژوند با کرامته ګرځي، او دویم ډول چې په هغې کې اخلاص نشته بلکې ریا او شهرت ترلاسه کول دي د نفسونو د فاسد کېدو لامل ګرځي. حسد او کینه په سینو کې اچوي او په دواړه لګښتونو کې توپیر یوازې نیت دی. که د نیت سم و نفسونه پاکیږي، ژوند با کرامته ګرځي، او که نیت سم نه و نفس فاسد کیږي او په سینو کې کینه او حسد ځای پر ځای کیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورت بقره کې 244 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنانو، خپل خیراتونه مو په احسان بارولو او ضرر رسولو سره د هغه چا په څیر معبس کوئ چې خپل مال د خلکو د ښودنې لپاره لګوي، نه په الله ایمان لري او نه د آخرت په ورځ. دا وړ سړی هغې ښویې ډبرې ته ورته دی چې خاوره پرې د پاسه پرته وي، نو چې د باران تیزه شیبه پرې وشي هغه ښویه پاتې شي. دوی هیڅ توان نه لري چې د خپلو کړو ګټه ترلاسه کړي او الله پاک کافر قوم ته سمه لار نه ښایي. نو موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یاستو، نو د مسلمان دپاره لومړنۍ ځانګړتیا دا ده چې هغه په خپل عمل کې اخلاص او صداقت ولري. نو الله رب العزت دې موږ ته هم زموږ په عملونو کې اخلاص او صداقت را په برخه کړي، تر څو الله موږ کامیاب کړي او تر څو موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته وبکړې هلته ارمان چې سي هر سوال ته یې حیران چې سي هر سوال ته ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د قضا راځي ملکی دی روان قافلې تر هغه ورانی هدیرې تر هغه ورانی دی نیمګړی مازدیګر کړو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدا ډول د مثال په توګه انسان جنگ ته وړاندې کیږي، حال دا چې که دا جنگ د الله په لاره کې وي او هدف مادي غنیمت نه وي، جاه او دنیاوي قدرت ته سترګې په لار نه وي، د بل چا خوارول، د بل چا وژل او په ځمکه کې برلاسیتوب هدف نه وي، نو په دې صورت کې د ده عمل په عمر کې د برکت لامل ګرځي. نفس پاکوي، نور څوک اصلاح کوي، د ځمکې آبادول او د ټولنو اصلاح په پرله پسې توګه سرته رسوي. په دې حالت کې که چیرې انسان وژل کیږي شهید دی، او که ژوندی پاتې کیږي باعزته او سرلوړی ژوند به کوي. هو که چیرې جنگ د مال او دنیاوي ګټې شهرت ترلاسه کولو لپاره وي او هدف یې د نورو جنگ ته ښکیل کول او د ملتونو وینې تویول وي، په دې صورت کې دا ډول سړی ځناور دی چې د خپل ځان او د ټول بشریت دښمن دی. اولنی سړی مجاهد دی چې د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځي، او دویم سړی داړمار او جنایتکار دی چې پر انسانانو او په محرماتو د انسانانو تیری او تجاوز کوي، او د دې دواړو عملونو په منځ کې هم هماغه نیت توپیر دی. که ستا هدف اعلای کلمت الله وي،
د الله دین ته خدمت وي، د مظلومانو او مستضعفینو نه دفاع وي. ته مجاهد یې، ته د انساني ژوند د اصلاح او سمون لامل ګرځې. او که خدای مکړه ستا هدف دنیوي ګټې وي، مال وي، شهرت ترلاسه کول وي، یا د نورو خلکو په جنگ کې ښکیلول وي، نو ته بیا مجاهد نه یې بلکې جنایتکار یې. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویې پوښتل یو کس د قومي غیرت له وجې جنګیږي او یو د خپل شجاعت د ښکاره کولو لپاره جنګیږي او یو د ریا لپاره جنګیږي، کم یو په دوی کې اصل کې د الله په لاره کې دی؟ فأي ذلك في سبیل الله؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه چې د دې لپاره جنګیږي چې د الله کلمه یعنی د الله دین لوړ شي، یوازې همدا کس د الله په لاره کې دی او بس. یو سړی دی نورو ته بلنه ورکوي او په دې لاره کې خپل وخت مصرفوي او خپلې ټولې هڅې په لټنې په کار اچوي او خپل مال مصرفوي. که چیرې د عمل د الله رب العزت د رضا په خاطر ترسره کوي او دا خوښوي چې نور په هدایت شي، دا سړی به پرته له شک نه د رښتینو او بریالیو دعوتګرانو څخه وي. او که چیرې دا عمل یوازې د ریا، ځان ښودنې او د خپل علمیت د ښکاره کولو په خاطر ترسره کوي او یا د ګټې او دنیوي لوړو رتبو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته وړاندې کیږي، نو پرته د شک نه بیا دا یو دروغجن او تاواني دعوتګر دی. په دې دواړو کې لومړنی کس هغه دعوتګر دی چې د الله رب العزت په لور بلنه کوي، د خپل ځان د اصلاح په لټه کې وي او نور اصلاح ته را دعوت کوي او خپل ځان په داسې مبارک تجارت کې ویني چې هیڅکله تاوان نه کوي. او دویم کس هغه بد دعوتګر دی چې د خپل ځان د تاوان او د نورو د فساد لامل جوړیږي او دا په دنیا او آخرت کې تاوانی دی. د دواړو کسانو په منځ کې توپیر یوازې نیت دی. محمد رسول الله فرمایي د مسلم حدیث دی إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لومړنی کس چې په اړه به د قیامت په ورځ پریکړه کیږي هغه سړی دی چې ظاهرا به د الله په لاره کې وژل شوی وي، هغه به راوستل شي او الله رب العزت به ورته ټول خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به هم وپیژني. له دې وروسته به له ده نه پوښتنه وکړي چې په دې نعمتونو کې د څه ډول تصرف کړی دی به ووایي ستا په لار کې مې جهاد وکړه تر دې چې شهید شوم. الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل، تا د دې لپاره جنګ کړی چې خلک ووایي
فلانی ډیر جرأتمند دی او دا درته دنیا کې ویل شوي بیا به الله رب العزت امر وکړي تر څو یې پړمخې راکش کړي او دوزخ ته ور واچوي. له دې نه وروسته به بیا هغه کس راولي چې علم یې زده کړی او نورو ته یې ورښودلی. الله رب العزت به دته خپل نعمتونه ور یاد کړي او دی به دا نعمتونه پیژني او بیا به له ده نه پوښتنه وکړي چې له دې نعمتونو سره دې څه ډول چلند کړی و. دی به ووایي علم مې زده کړو، عمل مې پرې وکړو او نورو ته مې وښوده او ستا رضا لپاره مې قرآن تلاوت کړه. الله رب العزت به ورته ووایي دروغ دې وویل، تا علم د دې لپاره زده کړی و چې تا ته عالم وویل شي او قرآن دې د دې لپاره تلاوت کړی و چې تا ته قاري وویل شي او دا درته په دنیا کې وویل شول. بیا به امر وکړي تر څو یې پړمخې راکش کړي او دوزخ ته ورګزار کړي. له دې نه وروسته به یو داسې کس راوستلی شي چې الله رب العزت پرې د مال پراخي راوستلې وه او هر ډول نعمتونه یې ورکړي ول. الله رب العزت به دته خپل ورکړي نعمتونه ور یاد کړي او دی به ټول وپیژني. بیا به ترې پوښتنه وکړي چې له دې نعمتونو سره دې څه ډول عمل وکړه. دی به ووایي هیڅ یو داسې لار چې ته یې خوښوې چې په هغې کې مال مصرف شي همداسې مې نه ده پریښې، بلکې ستا د رضا په خاطر مې په هغې کې مال مصرف کړی. الله رب العزت به ورته وفرمایي دروغ دې وویل، دا کار تا د دې